په چراټ کې زوم الته یو پادریو د انګریزانو نو د اتوار په ورځ به چې هغه څه وخت کې چرچ وکړو نو بیا به زم ورلم ورسره به کېناستم خبره ترې به مکول باس ماس به نو ما ته هغه پادري ووایي چې ما د قرآن ډېره سټډي کړې ده نو ما پادري ته ووایي چې دا مخامخ ستاسو په دې ګلجه کې چې د عیسی علیه السلام دا تصویر ځوړند دی د دې ګلجو کې وګورئ د عیسی تصویر دی داسې په دې لاسونو میخونه ټکوالی دي او مرای کې ورته پړی اچول د دوی دا عقیده ده چې عیسی مونږه پانسي کړ نو ما ورته ووایي چې قرآن ستا ډېره لویه سټډي ده وی چې آو زمون قرآن کې ویل ستاسو لیکلي دي چې قال الله یا عیسی انی متوفیکا او تاسو وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او په اسمانونو نو مال الله فرمایي چې انی متوفیکا زه دې وجنم او تاسو وایي چې مونږ مړ کړی دی مونږ په سولای خېجولی دی او پانسي کړی نو اول خو د قرآن د سټډي نه خلاف ستاسو دا نظریه وګورئ دویمه خبره دا ده چې قرآن ویلی دی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عیسی نه چا قتل کړی دی او نه په سولای خېجولی دی بلکې د دوی خپل عیسی چې دی د عیسی په شکل شه ما ته وایي زه دا پاڼه واړوه که نه ستاسو د مسلمانانو کې ډېر لوی لوی ملیان تیر شوي دي او لوی لوی خلق تیر شوي دي او هغوی د پیغمبر د حدیث نه خلاف کړي خلاصه خبره که د پیغمبر د حدیث نه د کم ولی خلاف یوه خبره تا ثابته کړه زه به درته دا ګیره کله یوه خبره ویل شیخ سعدی نه دی ویلي چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مه کوه اگر که د حورې په شان ښایسته نو حدیث کې راغلی چې کونډې ته چې میړه میلاو شي نو هغه دې فوراً ورسره نکاح تړي او شیخ سعدی وایي چې کونډه د حورې په شان ښایسته مې کوه نو دا د حدیث نه خلاف نه ده ما ورته وایي چې پادري صاحب داسې چل دی چې فارسی او عربي کې د ضرورت شعري دپاره قانون پرېښول جایز کم ځای کې چې شعر نه جوړېده التبا قانون پرېږدي دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد نو زن را درې مخې ته د الف دا ځکه ساقط شوی دی چې د شعر شجه نه جوړیږي وزن نه جوړیږي نو الف پرېوتی دی زن بیوا مکن شوی دی اصلی کې دی زن را بیوا مکن چې بیا یې څه مطلب مال بیا دا مطلب شو چې په سمه لار ځه اگر که ډېره لرې وي زن را بیوا مکن ښځه مه کونډوه اگر که د حورې په شان ښایسته یي چې ښایسته ښځه یي او ته پې مین شي او میړه والا مړ کړي دې دپاره چې زه یې وکړمه نو زن را بیوا مکن د دې دا معنا ده نو زه به هغه پادري سره هر اتوار کېناستم او دا خبره عزیزانو د انګریزانو پادریانو سره ما ډېر وخت تیر کړی د هندوانو پنډتانو سره ما ډېر وخت تیر کړی د سیکانو برهمنانو سره ما ډېر وخت او د هغې هغه ټولې عندیې چې دي هغه ما معلومي کړي هغه اوږد تفصیل دی اوس درته بیانولی نه شم او ما مطلب دا و چې حدیث کې راغلی دي چې اطلب العلم ولو کان بالسین علم طلبوه اگر که چین ته ورپسې تللي ومم خو علم به طلبه ته چې نورو ته ور نشي د هغې عندیه به معلومه یې څنګه ته د نورو مذهبونو خلقو کې نه وځې ته د هغې مذهب به معلومه یې څنګه او ستاسو ته څه پته ده قادیانیت څه بلا ده هغې کې څه نقصان دی تاسو ته څه پته ده چې شیعه څه شی دی هغې کې څه نقایص دي پرویزیان څوک دي منکرین حدیث دا کم خلق دے دا تاسو ته څه پته نو عزیزانو وایي عوام پا دے بلا گرفتار دی چاڑو دے طرف تا نراځي خواص چې دی هغه د پاکستان د لاسا په ونډو عادت شو د ضیاء الحق حکومت چې هغه زکات او عشر سیستم راويسته دا زکات او عشر به سیاسی رشوت په تور باندې استعمالول پیر بهم په غلې کولو مولا بهم په غلې کولو چې د چرته ګوګشتو आवाजونه اوس په د پاسه چې د مبارکی حکومت راغې دی پیپل ورک
سیاسی رشوت په تور باندې 2 کروڑ دی که 2 ارب دی هغه روپای خاص کړي دي په مرکز کې. اوس پیپل ورکس په نوم باندې با سیاسی رشوت په ملک کې تقسیمي. نو ضیاء الحق کا سود ته زکات ویل هغه مونږ کافر کړو. پیپل ورکس په نوم باندې ستا کار څه دی چې تبا د ملک هغه د پیپل ورکس په نوم باندې پیسې چې دي د سیاسي رشوت په تور باندې استعمال. دا هو به هو مغه زوړ سیستم دی چې ډیپوانو د اورو د چینو نو ډیپوان به سیاسي رشوت په تور باندې استعمالې ده. یو سړی سره به سلويخ ډیپوان چې دا بای څوک خپل به هغه ته به ډیپو ملاوي دو او چې د بابا خپل به داغه به کور را. اوس دا بای خپل ته به پیپل ورکس په نوم باندې پیسې ملاوي. اوس دا خو څکه مورم وزیر شوا ډېر خوشاله ګم. هغه ورځ په انتظار يم چې نيزي وي د دوی خلقو په لاس کې او زمونږ په دې سینو را منډي. هغه ورځ په انتظار د ملک څخه کمه پاتې او د دې مور وزیر کې دوه د پات بیا 40 وزیران واغست. 4 پکې خزي وزیرانی د ملک ته د خزو وزیرانو ډېر ضرورت وو. 40 وزیرانو باندې با 40 کروڑ روپے د ملک د خزانه نه خرج کیږي. د یو وزیر د بنگلې هغه فرنیشونه لکونه روپے به پاغي لګي. نو د وزیرانو اخراجات او نتیجه کم طرف ته راوېستا. نتیجه دې خو راوېستا چې 40 روپے بوره وړه ګرانش. تاسو خو غډېږئ کنجران دمان در نجور دی پردی وادی د 2 روپو ورځي وخوري او څوک چې ګوره په کاغذ کې د روپو ګنټه توکړي او راوړي. ته خدای دې اور میګ مات کچ اور میګ دې مات کور کې دې وړ نشته د 200 روپو ګنټه دې پردی واده ته روانه کړي. الته سټیټ بانک بل تجارت شروع کړو. د روپای لوټونو ته قطارونه خلق ولاړ او پیټای دي صاحب دا ګلونو والا او پکې د 100 روپو کاغذونه 50 پکې روپای زوړن کی او په 200 روپے ګنټه خر. چرته چې ګوري د ګلونو دکان وته چرته د شاخه تاخای زوی چې ګوري پترخ کې به ګنټه نیولي واده لروان. تاسو دغه سیخل الله دې په 2000 روپے بوره وړکی. هغه قحط چنن په کابل راغله دي کدا پتا سورا نه او د خپل کرتوتونو نه باز را نه لئی او دا در باندې را نه نن په کابل کې په 100 روپے روټای نه ملایي. دا په پتا سورا چې ورځ تیریږي د قوم او د ملک آرام توبونه زیاتیږي. چې ورځ تیریږي آرام توبونه زیاتیږي. نور د خدای په عظیم قهر به گرفتاریږي. کابلیان خو بیا هم تکړو. روس خوندې عظیم طاقت په منډه مجبور کو او د ملک نه وېستو. تاسو خو هغه تور زنم نه دغه ځای کې شیلنګ کېدو په دې بالا ماڼۍ کې پاس نجاز یو سړی په دې سړک ځان راوغورځول. وای ویل مورې چېرته لاړ شو. ډزې چې واورېد وای ویل مورې چېرته لاړ شو او د دکان تختې لاندې ننوت. تاسو خو هغه تور زن یې که نه. کابلیانو غوندې ایماندار او بهادر خو هم نه یې که نه چې بیا جنگ را ټینګ کوي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې د خپلو کرتوتونو نه باز نه راځئ. ته ماته وایه نن مې لیدو په ډبګرۍ کې دغه ریړه لګولي پکې دا بینډۍ او دا خرڅوي. نو هغه مې لیدو وختي زما مخې ته تېرېدو 200 روپو ګنټه روانه کړې وه واده له. داسې بني آدم رحمان بابا بیمارو ډاکټر را ورغی جی دی بیمار ما نبض مې وګوره. هغه چې نبض کتلې دی ویل تا ته د عشق بیماری ده. عشق نه توبه وباسه نو جوړ بشي. ویل عشق نه خو نه توبه کوم. ویل چې نه کې نو خدای دې نور زیات کا. بس را روان شو په تصور کې خپل محبوب توای چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا. ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا. خبرداوي چې د حال تر دا بتر وې. ډاکټر راته وې چې خدای دې دینم زیات کړي چې ته د عشق نه توبه نه وباسې. د دې قوم حالت به دینم زیاتی. تنن چغه وای چې زه د تیر شوی حکومتونو بدعنوانیان براو باسم.
چې تیر شوی حکومتونو بدعنوانیانې کمی کړي دي. تاسو نه کوئ بدعنوانیان، تاسو نه کوئ. چا پې چې په 15 روپۍ سبزي نه راوړه هغه د نن څه کړه؟ مملکتي وزیران دې کړه. چا چې په سبزي نه راوړه که ضیاءالحق ریوړی په کور کې تقسیمولې تام ته شروع کړې ده. ته وزیره مور دې وزیره کړه، میړه دې خدای خبر څه شی دی سخر نه دی چیئرمین جوړ کو د ټول پاکستان. ریوړی خو تم نه کې کور کې تقسیمې کړه، ته نه کې. که د قوم او د ملک درد وي ستا پړه کې نو ستا مور ته د وزارت څه ضرورت و؟ راشي چې پېښور کې درته و چا چې په 10 روپۍ سبزي د بازار نه نه راوړه هغه نن د ټول فرنټیر جرنیلانو لګول. راشي درو خبره نه ده. د غریب بچی در په در خاورې په سر ګرځي، BA کړي دي کلرکی ورته نه ملاوي، بیا د بیل لګولې ده په نوکرو او خفیه طور دی آرډر کړی دی چې لیسټونه جوړ کړي چې پیپل والا څوک دي. دا ملک صرف د پیپل والا و دی، د بل چا حق پکې نشته. یعنی پیپلې چې وي هغه ته به نوکریم ملاویږي، مراعات به ملاویږي، پیپل ورکس بم داغه په لاس تقسیمیږي او چې کوم دا به خپل نه دغه کور روان دی. کوم ملکی چې د ذاتیاتو دا عالمي داغه ملک انجام بچي، داغه قوم انجام بچي. دا خود حکومت د سطح خبره درته زکوم. زمونږ لاندې خلق وګوره، لاندې خلق بیګا شب قدر شپوا بیګا وکا بل شپوا دا ډزې شب قدر خو هغه شپه ده چې 2 رکعات نفل پکې د 2000 رکعات عمر ثواب دی. شب قدر خو هغه شپه ده. ان انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر شپه خو دې ته وایي. په دغه شپه باندې زمونږ د کال حساب فایل نوی رجسٹر شروع کی. زمونږ نن نه نوی رجسٹر شروع شو نو زمونږ د نوی رجسٹر ابتدا چې دا په ډزو باندې وشي، په شروع باندې وشي. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا دی چې ملک آزاد او ازادي دا معنا چې د چا څه خوښه داغه به کوي، څه خوښه. عزیزانو داسې ملک مونږ د خدای نه نه غوښتو، نه داسې ملک غواړو چې د چا څه خوښه داغه به کوي. مونږ داسې ملک د خدای نه غواړو چې ټول ملک به د خدای د قانون تابع وي، چې د چا د سترګو رب د اسلام نه خلافي او سترګې ته بوټي وباسي. مونږ داسې ملک غواړو. بل ورځ یو تانیدار راته وی چې زه لینډ ته بدل کړم. ولې لکه یو ډټسن مې نیولی کاغذونه ورسره نه وو. هغه ډټسن والا د پیپل پارټۍ چیئرمین و. هغه لاړو ایس پی ته ویلې او زه چې دیب صاحب لینډ ته ولېږلم چې تا چیئرمین صاحب تنګ کړی. یعنی چې مونږ چیئرمینان نه یو نو پولیس خو دې مونږ کې ګوتې وایي او که چیئرمین صاحب له څه ووایي نو تانیدار به هم پې لینډ ته ځي. په داسې ملک کې اوسېږئ ماما، خدای دې درته خیر کې ښایي. مونږ یې څه کوو؟ مونږ خاصه وخت تیر کړی، خو تاسو به خپلې بازنګړې وګورئ چې در باندې بیاړئ، بازنګړې به در باندې اړئ. الحمدلله کوم شی چې ما ته حق ښکاري ستاسو دوا په کار ده، زه پکې د بادشاه پروام نه لرم. ما دې خبرې سره کار نشته. چاله ښځه بادشاه شو جمعې مونځ نه کېږي. دا هغه وانډې خواره دي چاله چې ضیاءالحق وانډې کړې وي اوس دې ولا لا وانډه نه ده کړې. خو که دې ولا وانډه وکړه ته به وګورې دا به ملیکه شي. یو سړی ملای مشیر اغستی دی، هغه وی چې ولې بلقیس باچا نه وه څه؟ د سلیمان علیه السلام بلقیس نه وه، بلقیس باچا نه وه. دا ولې نشي کېدی؟ یکدم یې بلقیس جوړه کړه. په شب قدر کې زه یو کال قید وم، د شب قدر قلا کې یو ملاو په لاس به یې ګړی تړله. ما ورته وی چې یاره دا بوډا سړی او په دا لاس ګړی مولیانو سره خوند نه کوي. ما ته چې دا سنت ده. زه غلی زه خاصین قیدي وم په قلا کې، هغه د قلا امام و نو زور مې هم نه شو کولی. یو 2 ورځې پس مې ته مولانا صاحب دا د دې لاس باندې ګړی تړلو سنت دلیل شته؟ ما ته چې طفل یې که نه ماشوم یې نه پوهېږي سنت ده. یوسف علیه السلام چې وروڼو په کوهي کې غورځولی و خو په لاس یې ګړی وه نو ټایم به یې معلوموله د مانځه که نه. اوی معلوم